نن چې په ولسي جرګه کې د جمهور رئیس د تقنیني فرمان په هکله کومه پرېکړه ولسي جرګې کړې دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. پخوا هم د دې ته ورته پرېکړې کړې وې، ولس بیا راپاڅېد، مظاهرې وکړې او ډېر زیاتې ستونزې په دې برخه کې راپیدا شولې، ځکه چې د ولسي جرګې پخوانۍ پرېکړه هم د اساسي قانون خلاف وه او اوسنۍ هم د اساسي قانون خلاف ده. پخوا هم ولس راپاڅېد، بالاخره جمهور رئیس د ولس او د اساسي قانون د روحیې په پام کې نیولو سره د نفوسو د ثبت احوال قانون په شپږمه ماده کې تعدیل راوست، هغه د اساسي قانون روحیې سره برابر کړ. نو ولس خوشحاله شو چې د اساسي قانون یو برخه تطبیق شو. اوس بیا په ولسي جرګه کې یو شمېر غره لوټمار د ایران او د پاکستان ګوډاګیان د هغوی په لمسه د افغانستان د ملي هویت، د افغانانو د ملي هویت د حذف لپاره لاسونه کارتونه پورته کړي. دا د افغانستان د ټولو خلکو، د افغان ولس په وړاندې یو توهین دی، تحقیر دی. دا سوچغله دي، دا د ایران او پاکستان ګوډاګیان دي. اکثریت البته په ولسي جرګه کې یو شمېر ښه خلک هم شته، ښه استازي هم شته چې د هغوی د رایې په وخت کې د هغوی رایې کمې دي او دغسې ملي پروسه اکثره وخت د دغسې غلو داړمارانو لخوا خطاف کېږي او هغه یرغمل نیول کېږي. نو کومه پرېکړه چې نن شوې ده دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده. موږ له حکومت هم هیله کوو، له جمهور رئیس نه، چې کله تقنیني فرمان صادر شو له هغه نه بیا تر ننه پورې په دې برخه کې 230 ورځې تېرې شوي. افسوس دغه حکومت او دغه حکومت د مشر په حال باندې افسوس پکار دی چې د تقنیني فرمان څخه 230 ورځې تېرېږي، یعنې 8 میاشتې شاوخوا کې، او د یوه تذکره نشي تقسیمولی او بالاخره د وطن د خلکو د هویت برخلیک د دغسې 15 غلو داړمارانو په لاس کې ورکوي چې بیا ملت یو بل بحران ته بیایي. موږ له جمهور رئیس څخه په ټینګه هیله کوو چې د اساسي قانون محتوا عملي کړي، نه د ولسي جرګه کې د څو غلو داړمارانو حرکت او یا د حرکت ته وایي ځان تسلیم کړي. له مشران جرګې څخه مې هیله ده چې د ولسي جرګې تېروتنې چې اکثریت د ایران او د پاکستان ګوډاګیان پکې دي په ډاګه وایي دوی خپله یو بل باندې د درغلۍ تورونه پورې کړي. تر اوسه پورې د فساد دوسیه په خپله له ولسي جرګې نه ده راوتلې. نو هغسې فسادګر خلک چې په ولسي جرګه کې ناست دي چې د فساد کوکې تر اسمانه رسېدلي، هغه څنګه زموږ د ملي هویت په باره کې پرېکړه کوي او بلې دوی پرېکړه د اساسي قانون خلاف ده. دې سخت نه لري چې د اساسي قانون د محتوا خلاف د اساسي قانون 4مه او همدارنګه ګڼ شمېر نورې مادې چې هر څوک چې افغان یې هغه حق لري چې رایې ورکړي، رایې واخلي. جمهوري ریاست نه نیولې تر ولسي جرګې د ښاروالۍ تر انتخاباتو پورې. غیر افغانان چې په ولسي جرګه کې ناست دي هغه دې حق نه لري چې په دې برخه کې خپل نظر څرګند کړي یا سروشینکار پورته کړي. نو موږ د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې د ولسي جرګې دا پرېکړه په بشپړ ډول باندې رد کړي، ځکه دا د اساسي قانون د محتوا مخالفه ده. او همدارنګه له ولسمشر څخه هیله کوو د حکومت نور چارواکو څخه، نور افغانانو څخه چې هغه غله داړماران او د پردیو ګوډاګیان چې له بېلابېلو لارو په ولسي جرګه کې تر دې د وخته پورې په ناقانونه ډول ناست دي او د ولس په برخلیک باندې لوبې کوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې ولس له دې شره خلاص یو هغه څوک چې د ولس د نماینده په توګه ناسته د ولس د هویت مخالف دی، هغه یې سخت نه لري چې د ولس په اساسي باندې په ولسي جرګه کې کښېني. دی د ولسي جرګې رنګ هم بد کړی دی، د حکومت رنګ هم بد کړی دی، د افغانانو رنګ هم بده کړی دی. د فساد د دوسیې چې دي هغه تر نړیوالو محاکمو پورې رسېدلي دي. یعنې افسوس دغه ملت په حال باندې افسوس پکار دی چې نماینده یې غلي او د ولس په برخلیک باندې لوبې کوي. نو موږ بیا یو کرت وایو چې د افغانستان ملي تحریک په هیڅ وجه د په ولسي جرګه کې د څو دبړمارانو، ټګانو، براګانو دغه تش په نامه پرېکړه ته سر نه ټیټوي. موږ د اساسي قانون محتوا غواړو، تر محکمې پورې ځو او غله داړماران چې دي هغه به بیا مختوري کوزګوري وي لکه مخکې چې سل. نو بیا هم د دولت ټولو ارګانونو ته چې د اساسي قانون تطبیق غواړي له هغوی څخه هیله کوو چې زر تر زره د اساسي قانون محتوا تطبیق کړي، د 15 غلو داړمارانو او فسادګرو تر تاثیر لاندې رانشي او قانون تطبیق کړي. نه یوازې د اساسي قانون د ملي هویت په برخه کې د اساسي قانون محتوا تطبیق کړي، بلکې نور جزایي قوانین چې دي چې د اساسي قانون نه الهام اخلي، د غله داړماران چې په ولسي جرګه کې او په نورو ارګانونو کې ناست دي او د قانون خلاف، د قانون په اساس د قانون خلاف پرېکړه کوي، زر تر زره محاکمو ته وروسپاري چې ولس له دې غضبه خلاص شي.